Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once again, welcome to MS English Academy. I hope guys you are all doing very well. Today in this tutorial you are going to learn how to pray for someone in English language. یعنی نن به تاسو دا هم زده کړئ چې په انګلیش کې به یو کس ته چاته به دعا څنګه کوي چاته به دعا څنګه غواړي هغه که چېرته تاسو چاته به کمنټ کې لیکئ یا په مخامخ ورته وی چې الله دې تا وبخي الله ته اجر درکړي الله تعالی دې زما په علم کې اضافه وکړي الله تعالی ستا په علم کې اضافه وکړي الله تعالی تا خوشاله کړي او داسې نور تاسو به ډېرې دعاګانې په دې ویډیو کې زده کړئ سو ناو لیټس جمپ انټو د ویډیو سنټنس نمبر فرست الله دې ته وبخي یا الله دې وبخه که چېرته تاسو په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې الله تعالی دې ته وبخي نو بیا ورته په انګلیش کې ویلی شي الله بلیس یو الله بلیس یو مطلب یې دا دی چې الله دې وبخه که چېرته تاسو په انګلیش کې داسې ویل غواړئ چې الله تعالی دې تا ته اجر درکړي may Allah reward you مطلب یې دا دی الله تعالی دې تا ته اجر درکړي may Allah reward you reward مطلب دی اجر sentence number 3 may Allah heal you may Allah heal you الله تعالی تا ته صحت درکړي یو کس ناروغ دی یا بیمار دی تاسو ورته دا ویل غواړئ چې الله تعالی تا ته صحت درکړي په میسج کې یا ورته مخامخ وي نو بیا په انګلیش کې داسې ویلی شي may Allah heal you sentence number 4 wo Allah forgive me the entire Muslim ummah الله تعالی ټول مسلمانان وبخي wo Allah forgive me the entire Muslim ummah اکثر لمونږ موږ کې د دعا کوو چې الله تعالی ټول مسلمانان وبخي نو په انګلیش کې تاسو داسې ویلی شئ چې wo Allah forgive the entire Muslim ummah یا الله ټول مسلمانان وبخه wo Allah یا الله forgive معاف کا the entire ټول مسلم امه مسلمانان the entire مسلم امه مطلب د ټول مسلمانان انټر مطلب تمام یعنی ټول دی او forgive مطلب معاف کول دي او wo Allah مطلب یا الله مطلب یا الله ټول مسلمانان وبخي wo Allah forgive the entire Muslim ummah wo Allah increase me in my knowledge یا الله زما په علم کې اضافه وکړه wo Allah increase me in my knowledge ډېر کسان چې هغه دا جمله داسې وایي چې wo Allah increase my knowledge خو دا بالکل غلطه ده دا تاسو داسې ویلی شئ wo Allah increase me in my knowledge یا الله زما په علم کې اضافه وکړه دلته یو خبره ته بله هم کوم ډېر کسان وي چې هغوی زموږ جملې چې کوم دي سینټنسز چې کوم دي هغه په ګوګل ټرانسلیټ کې سرچ کوي اول ته بیا معنا بل قسم ورکوي او دلته موږ ورته بل قسم ویلي نو بیا هغوی ډېر کنفیوز کېږي یعنې زه ورته یو شانتې معنا یم هلته ګوګل ټرانسلیټ چې کوم دی هلته بل شانتې معنا ورکوي بیا هغوی ډېر زیات کنفیوز شي او بیا زموږ ویډیوګانې هم نه ګوري نو مهرباني وکړئ زموږ چې کوم سینټنس هغه تاسو په ګوګل ټرانسلیټ کې مه اړوئ خپل ځان ته په زوره کنفیوزینګ مه پیدا کوئ که هر قسمه مسله وي موږ ته په واتساپ باندې مسج کوئ زموږ د واتساپ نمبر د هر ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دی هغې ځای تاسو نمبر راواخلئ موږ ته په واتساپ باندې مسج وکړئ چې ماته دې کنفیوزینګ دی یا په ویډیو چې کوم کمنټ دی په کمنټ سیکشن کې تاسو هم خپل مسله خپل حل خپل مسله چې کوم ده پرابلم چې کوم دی هغه تاسو ویلی شئ ځکه زموږ سنټنس چې کوم دی دا موږ ویډیوګانې چې کوم دا څلور استادان ګوري چې دوی هر قسم مسله وي هغوی ماته میسج کوي اول زه دا ویډیوګانې خپل ټیچرانو ته ښیم چې هغوی وګوري او چې هغوی بیا کومه مسله پیدا کړي بیا هغه زه ختمه کړمه بیا شیر کړمه تاسو مهرباني وکړئ ځان ته په زوره کنفیوزینګ مه پیدا کوئ بس خپله سټډي کوئ جملې یادوئ او خلکو سره په انګلیش کې خبرې سنټنس نمبر 7 may Allah pour patience upon you ها بل سنټنس ته چې الله تعالی تا ته صبر درکړي یا الله تا ته صبر درکړي نو په انګلیش کې تاسو داسې ویلی شئ may Allah pour patience upon you may Allah have mercy on you الله دې په تا رحم وکړي may Allah have mercy on you الله دې په تا رحم وکړي که چېرته تاسو صرف داسې ویلي چې may Allah have mercy نو د دې مطلب دی الله دې رحم وکړي لکه موږ پښتو کې چې الله دې رحم وکړي نو په انګلیش کې تاسو داسې ویلی شئ may Allah have mercy که چېرته زه ووایم چې may Allah have mercy on us د دې مطلب دی چې الله تعالی په موږ باندې رحم وکړي یا که زه ووایم چې may Allah have mercy on them نو د دې مطلب دی چې الله تعالی په هغوی باندې رحم وکړي که چېرته موږ چې on you نو په تا باندې on us په موږ باندې on them په هغوی باندې سنټنس نمبر 8
O Allah save us from the punishment of hell. الله دې موږ د جهنم د اور نه وساتي. اکثر له خلک په مانځ کې ډېر دعاګانې کوي، خدا دعا خامخا کوي چې الله دې موږ د جهنم د اور نه وساتي. نو په انګلیش کې تاسو داسې ویلی شئ O Allah save us from the punishment of hell. punishment ویل کېږي سزا ته او hell ویل کېږي جهنم ته. نو سنټنس مطلب دا دی چې یا الله موږ د جهنم د اور نه وساتي. الله دې تا ته ډېر عمر درکړي یا الله دې ستا په عمر کې اضافه وکړي. May you live long. بس صرف تاسو دا جمله ویلی شئ May you live long. الله دې تا ته ډېر عمر درکړي. الله دې کامیاب کړه. May you succeed. کو تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې الله دې کامیاب کړه نو په انګلیش کې داسې ویلی شئ May you succeed. که چېرته تاسو داسې ویل غواړئ چې الله تعالی ته په اګزام کې یعنې په امتحانونو کې کامیاب کړي نو بیا تاسو داسې ویلی شئ May you succeed in exam. الله دې تا په امتحانونو کې کامیاب کړي. May you succeed in exam. الله دې تا په امتحانونو کې کامیاب کړي. May you succeed in every way of life. الله دې ژوند په هر لمحه کې کامیاب کړه. که چېرته تاسو یو کس ته داسې ویل غواړئ چې الله دې ژوند په هره لمحه یعنې هر لار کې کامیاب کړه کامران کړه په انګلیش کې داسې ویلی شئ May you succeed in every way of life. او سنټنس مطلب دا چې الله دې ژوند په هره لمحه کې کامیاب کړه. اوس که چېرته یو کس په سفر باندې روان وي او تاسو ورته داسې ویل غواړئ چې ښه سفر ولرئ یا سفر دې په خیر نو بیا ورته ویلی شئ Have a safe journey. یعنې مطلب ښه سفر ولرئ یعنې سفر دې په خیر Have a safe journey. ښه سفر ولرئ. اوس که فرض کړه یو کس وفات شوی دی او په فیسبوک کې تصویر شیر کړو او په کمنټ کې ورته تاسو داسې ویل غواړئ چې الله تعالی دې ورله په جنت کې اعلی مقام ورکړي نو په انګلیش کې به تاسو داسې ویلی شئ Allah bless him the highest rank in Jannah. الله دې ورله په جنت کې اعلی مقام ورکړي. جنت چې کوم دی دا جنت ته ویل کېږي تاسو جنت هم لیکلی شئ. مطلب که جنه لیکئ او که جنت لیکئ نو بالکل صحیح ده. تاسو هیون هم لیکلی شئ HEAVEN او د دې مطلب هم جنت دی او پیراډایس هم جنت ته ویل کېږي.